سلامونه ډاکټر صاحب، جوړ تکړه په خیر. تا به ځینې انسانان لیدلي وي چې خپل نوکان خوري. د دې علت څه کیدای شي؟ سلامونه بشرمن صاحب، هیله ده ښه به جوړ به صحتمند به. تاسو د ماشومانو د نوکانو د خوړلو په اړه پوښتنه کړې وه. اصلا دا مهمه نه ده چې کوم ماشومان وي یا د ډېر عمر هلکان یا د لوی عمر هلکان وي. ما داسې ډېر هلکان لیدلي دي چې عمر یې تر 15-20 کلونو راوختی ده، خو بیا هم خپل نوکان خوري. یا مې داسې ځوانان لیدلي دي چې په اصطلاح خپل برید ژوي خوري یا د ګیرې هغه ډکي غاښونو ته ورږدوي او خوري. ځینې خلک ممکن داسې وي چې د څادر پیڅکه ژوي، یا ځینې نور داسې ناوړه عادتونه یو بل شی خولې ته واچوي، خولې کې ژوي. دا یو ډول رواني ستونزې دي، رواني یا اروايي ستونزې ګڼلی شو په ټوله کې. هغه ماشومان چې خصوصا د کم عمر هلکان چې دوی کورنۍ فشار او تاوتریخوالي سره مخ وي، نو اکثره دوی له داسې عادتونو سره مخ کېږي. دا عادت ممکن تر لویوالي پورې له دوی سره یو مل واوسي. داسې بیا له دې نه نورې کومې ناروغۍ راولاړېږي، بدني ستونزې تر پیدا کېږي. هغه د امکان ولري ځکه چې هغه څوک چې نوکان خوري یا ژوي، هغه خامخا د نوکانو او د ورویو ترمنځ داسې خیري او میکروبونه او بکتریاوې پټې وي چې ممکن نورې بدني او صحي ستونزې ورته پیدا کړي. په ټوله کې ځینې طبي څېړنې ښیي چې ممکن د آیرن وسپنې یعنې د کلسیم او مګنیزیمو کمی هم په ماشومانو او په لویانو کې د ویښتو او د نوکانو ستونزې رامنځته کړي. یعنې دا داسې ډېره سل په سله داسې هغه نه ده چې خامخا چې کوم ماشوم نوکونه ژوي هغه د خامخا دا وجود د دې موادو له کمښت سره مخ وي. خو په ټوله کې بیا هم بعضې حالاتو کې داسې کیدی شي چې د نوکانو ستونزه ولري، خصوصا د کم عمر ماشومان چې هغوی ځکه نوکان ژوي او چې د دوی نوکان نرم وي، ښه پرې کېږي او ژر پرې کېږي. هغوی ته ځینې داسې توصیې دي که مور او پلار یې ورته متوجه شوي وي، کولی شي چې دوی وخت په وخت په نرمه لهجه سره له دې کاره منې کړي، وخت په وخت ورپامې کړي او په سختۍ سره دا کار ونه کړي. حتی داسې هم لیدل کېږي چې ځینې خلک ماشومانو په ګوتو ته یا ګوتو سرونو ته یو نیم شی یا پوخ شی وراچوي چې هغه ورته متوجه شي. تر دې ورې خواته ماشومانو ته باید دا فکر ورکړی شي چې نوکان ژول دوی ته ستونزې را پیدا کوي، د دوی رواني مشکلات نور زیاتوي او د دوی صحي ستونزې پیدا کوي. مثلا مخکې مې یادونه وکړله چې هغه خیري او هغه میکروبونه چې د نوکانو ترمنځ پټ وي ډېر په اسانۍ سره د خولې له لارې معدې ته انتقالېږي او هلته ممکن مختلفې ناروغۍ ورسره پیدا شي. نو ښه خبره دا ده چې خپل ماشومانو ته او غټانو ته ورفکر وکړو او د دې له نقصاناتو نه خبر کړو. تر هغې ورې خواته بهتره خبره دا ده چې ژر ژر نوکان ورته پرې کړو. دا یې تر ټولو بهترینه لاره ده چې د دوی نوکان زر زر واخیستل شي. ځینې نورې لارښوونې هم امکان دی ولري دوی ته فایده وکړي چې د دوی بوخت وساتل شي په رواني لحاظ باندې. هغه څه چې دوی له کومو ستونزو سره مخامخ وي یا روحي فشار وي، کوښښ دې وکړی شي چې په هغه برخه کې مرسته ورسره وکړی شي. نو که په دې لارښوونو باندې عمل وکړي، امکان دی ولري چې موږ خپل ماشومان او غټان یا زلمیان چې دي له دې ستونزې او له دې بد عادت څخه وژغورل شي. ډېره مننه.